د غوره فکر او غوره ژوند کتاب دوهمه برخه. د بیلګې په توګه داسې فرض کړئ چې کولای مو شوای د هغه عاید 2 چنده ولرئ چې نن ورځ یې لرئ. داسې تصور وکړئ چې کولای مو شوای په یوه لوی کور کې ژوند وکړئ، په لوړ ماډل موټر کې وګرځئ او د ژوند د زیات لګښت لرونکی او د لوړ سطح څخه ګټه واخلئ. داسې فرض کړئ چې دا پیاوړتیا لرئ تر څو په خپله کاري برخه کې یو پیاوړی شخص واوسئ. داسې تصور وکړئ چې په خپل کاري او ټولنیز ژوند کې یو تر ټولو مشهوره، ځواکمن او اغیزمن شخصیت یاست. داسې فرض کړئ چې تاسو یو آرامه او په نفس باور لرونکی شخص یاست او له هیڅ څیز نه نه ویریږئ. داسې تصور وکړئ چې په خپل ذهن کې ټولو شته موخو ته رسیږئ. همدا ده چې د خپل تفکر او ژوند په بدلون پیل کوئ. د ویرې د له منځه وړلو او د داخلي وړتیا د ښکاره کولو د پیل ټکی د خپل ځان او خپل راتلونکي ژوند په اړه هڅونکو، رغونکو، مثبتو او نویو ذهني باورونو ته بیا ځلې پلان جوړول دي. په دې کتاب کې به دا زده کړئ چې څه ډول دغه کار ترسره کړئ. د خپل ځان په اړه ستاسو د درک 3 برخې. د خپل ځان په اړه ستاسو درک د هغې شیرینۍ په شان چې په 3 برخو ویشل شوي وي د 3 برخو څخه تشکیل شوی دی. د دې هر یو برخه یو له بل سره په اړیکه کې ده. دا 3 برخې یو له بل سره یو ځای ستاسو شخصیت ته بڼه ورکوي. د هر څه په اړه چې فکر کوئ، هر څه چې احساس کوئ او هر کار چې ترسره کوئ او هر څه چې په تاسو باندې راپېښیږي تر زیاتې اندازې د هغه په واسطه ټاکل کیږي. تاسو هیله کوئ د شخصیت او د خپل ځان په اړه ستاسو د درک لومړنۍ برخه ده. ستاسو هیله د ښکلا، ارزښتونو او وړتیاو ترکیب دی چې تاسو په غالب ګمان سره په خپل ځان او نورو کې د هغه ستاینه کوئ. ستاسو الګو هغه څوک دی چې تر ډیره غواړئ هغه ډول واوسئ، البته که چیرته وکولی شئ له هره پلوه یو بشپړ شخص واوسئ. دغه ایډیالونه تاسو ته لارښوونه کوي او ستاسو رفتار ته بڼه ورکوي. لوی نارینه او ښځینه رهبران او با شخصیت اشخاص په خپلو ارزښتونو، خوبونو او ایډیالونو باندې یقین لري. هغوی پوهیږي چې څوک دي او په کومو څیزونو عقیده لري. هغوی د خپل ځان لپاره لوړ معیارونه لري او هغه معیارونه له خطر سره نه مخامخ کوي. دوی هغه نارینه او ښځینه دي چې نور خلک کولی شي هغه خپله بیلګه وګرځوي او په هغه باندې تکیه وکړي. هغوی له نورو سره په خپلو اړیکو کې ډاډمن او څرګند دي. هر کار چې ترسره کوي هغه هڅه کوي تر څو د خوښۍ وړ پایلې ته ورسیږي. هغه روش چې په هغې سره خپل ځان وینئ. د خپل ځان په اړه ستاسو د درک 2مه برخه د خپل ځان په اړه ستاسو د فکر طرز دی. دا هماغه د خپل ځان لیدل او د خپل ځان په اړه د فکر کولو طریقه ده. هغه په غالب ګمان سره ستاسو داخلي هنداره نومیږي. دا هماغه ځای دی چې له باطنه څخه هغه ته ګورئ تر څو ووینئ چې په ځانګړو شرایطو کې باید څه ډول رفتار وکړئ. د خپل ځان په اړه د خپل فکر د طرز د ځواک په خاطر تل بیرونی کړنې له هغه انځور سره مطابقت لري چې د خپل ځان له داخله څخه یې لرئ. د خپل ځان په اړه د خپل فکر د طرز کشف چې مکسوال مارکس د هغه له مخکښانو څخه و، د انسان د کړنو اغېزمنتوب په درک کې یو مهم پرمختګ دی. کله چې خپل ځان داسې تصور کوئ چې د ډیرو کمو پېښېدونکو پېښو په وړاندې په غوره توګه عمل کوئ، خپل نیمه هوښیار ذهن ته یو پیغام استوئ. ستاسو نیمه هوښیار ذهن دغه پیغام د یو امر په توګه مني. وروسته ستاسو افکار، ویناوې او کړنې داسې همغږي کوي چې له هغو بیلګو سره متناسب واوسي چې په خپل ذهن کې مو رامنځته کړي دي. د ژوند ټول پرمختګونه د ذهني انځور پر پرمختګ سره پیل کیږي. داخلي انځورونه ستاسو پر هیجانونو، رفتارونو او لیدلورو حتی ستاسو په وړاندې د نورو د غبرګون په ډول
باندې اغیزې کوي. د خپل فکر د مثبت طرز د رامنځته کول د فکر د طرز او د ژوند د بدلون اړینه او حیاتي برخه ده. د خپل ځان په اړه څه احساس لرئ؟ د خپل ځان په اړه د خپل درک دریمه برخه د نفس عزت دی. هغه ستاسو د شخصیت هیجاني برخه ده او ستاسو د فکر، احساس او رفتار په ټاکلو برخو کې تر ټولو مهمه برخه ده. د نفس د عزت کچه ستاسو د ژوند زیاتره پیښې ټاکي. د نفس د عزت لپاره تر ټولو غوره تعریف دا دی: تاسو له خپل ځان سره څومره مینه لرئ. هر څومره چې له خپل ځان سره زیاته مینه ولرئ، په هر کار کې به ستاسو کړنې غوره واوسي او د بیرته راګرځېدو د قانون پر بنسټ هر څومره چې ستاسو کړنې غوره واوسي، له خپل ځان سره په لا زیاته مینه ولرئ. د نفس عزت ستاسو د شخصیت غبرګون ښودونکی مرکز دی. هغه د انرژۍ سرچینه ده چې ستاسو په نفس د باور او لیوالتیا کچه ټاکي. هر څومره چې له خپل ځان سره زیاته مینه ولرئ، ستاسو موخې به لوی واوسي او هغې موخې ته د رسیدو لپاره به زیات وخت ځانګړی کړئ. هغه خلک چې د نفس لوړ عزت لري په رښتیا هم نه درېدونکی دی. د نفس د عزت کچه له نورو سره ستاسو د اړیکو څرنګوالی ټاکي. هر څومره چې له خپل ځان سره زیاته مینه ولرئ او خپل ځان ته درناوی وکړئ، په هماغه کچه به له نورو سره زیاته مینه ولرئ او هغوی ته به زیات درناوی ولرئ او هغوی به ستاسو په اړه غوره احساس ولري. په کاري ژوند کې به د نفس د عزت کچه یو نیوکه کوونکی عامل وي او دا به وټاکي چې آیا خلک له تاسو څخه څه پیری یا تاسو د کوم کار د ترسره کولو لپاره استخدام کوي، له تاسو سره معامله کوي او تاسو ته پیسې په پور درکوي او که نه. هر څومره چې د نفس لوړ عزت ولرئ، په همغه کچه به ښه مېرمنه یا خاوند یا ښه مور او پلار واوسئ. هغه میندې او پلرونه چې د نفس لوړ عزت لري، د نفس د لوړ عزت لرونکي اولادونه روزي. دا ماشومان په نفس زیات باور لري او د نفس د لوړ عزت لرونکو اشخاصو سره ناسته ولاړه کوي. د نفس د عزت ټاکونکی عامل د نفس د عزت کچه تر زیاتې اندازې پورې د خپل ځان په اړه ستاسو له درک، ستاسو اوسنۍ کړنې او رفتار او هیلې او له دې څخه ستاسو له تصور سره نږدې اړیکه لري چې که چېرته مناسب شرایط رامنځته کېدای، څه ډول کړنې مو ترسره کولې. تاسو تل په بې اختیاره ډول خپلې رښتینې کړنې له خپلو ایډیالي کړنو سره پرتله کوئ. هر کله چې داسې احساس کوئ چې ښې کړنې ترسره کوئ، د خپل ځان د فوق العاده والي احساس کوئ، ستاسو د نفس عزت زیاتوالی مومي او د خوشحالۍ او غوروالي احساس کوئ. هر کله چې داسې کار وکړئ یا خبرې وکړئ چې ستاسو له ایډیال یا پیاوړتیا سره برابرښت ونه لري، ستاسو د نفس عزت کموي. هر کله چې ستاسو د اوسني شخصیت یعنی چیرته چې اوس یاست او ستاسو د ایډیالي شخصیت یعنی چیرته چې غواړئ په راتلونکي کې واوسئ ترمنځ زیات واټن وجود لري چې د خپل ځان په اړه په بد احساس ولرئ. د دې دلیل هم دا دی چې د ماتې په وخت کې غوسه کیږئ او یا له خپلو شاوخوا خلکو سره بد رفتار کوئ. ستاسو الګو په کراتو تاسو ته یادونه کوي چې څومره کولی شئ غوره او مناسب شخص واوسئ. د شخصیت مرکز نن ورځ ارواپوهان په دې مسئله هوکړه لري چې د نفس عزت له خپل ځان څخه ستاسو د درک او ستاسو د شخصیت په مرکز کې قرار لري. په هره برخه کې هر ډول پرمختګ او پراختیا ستاسو د نفس عزت پورته بیایي او د دې لامل کیږي تر څو له خپل ځان سره له پخوا څخه زیاته مینه ولرئ او خپل ځان ته زیات درناوی وکړئ. هر څومره چې له خپل ځان سره زیاته مینه ولرئ، ستاسو راتلونکي کړنې او د خپل ځان په اړه ستاسو درک په ډیر غوره وي او په ډیرې چټکۍ سره به د خپلو هیلو په لور حرکت وکړئ. هغه ښه خبر چې باید تاسو ته یې ووایم دا دی چې د نفس د عزت
او له ماتې او رد کېدلو څخه د ویرې د کچې ترمنځ سرچپه اړیکې وجود لري. هر څومره چې له خپله ځانه سره زیاته مینه ولرئ، ډېر لږ به د نورو د نظرونو او عقایدو په اړه اندېښنه ولرئ او ډېر لږ به له نیوکو څخه ویره ولرئ. هر څومره چې له خپله ځانه سره زیاته مینه ولرئ، په غوره توګه کولی شئ د خپلو موخو او معیارونو پر بنسټ پرېکړه وکړئ او ډېر کم په دې اړه اندېښنه ولرئ چې نور ستاسو په اړه څه فکر کوي او څه وایي. خپلې داخلي خبرې اترې کنټرول کړئ. په دقیقه توګه هماغه ډول شخص بشئ چې په اړه یې فکر کوئ. همدارنګه هماغه کیږئ چې له خپله ځانه سره یې قبول کوئ. تر ټولو ځواکمنې او اغېزمنې جملې دا دي چې کولی شئ له خپل ځان سره یې تکرار کړئ. په ځانګړې توګه که چېرته د یوې داسې پیښې په اړه په اندېښنه کې یاست چې ښایي رامنځته شي: زه له خپله ځانه سره مینه لرم، زه له خپل ځانه سره مینه لرم، زه له خپل ځانه سره مینه لرم. کله چې ووایي زه له خپل ځانه سره مینه لرم، ویره مو له منځه ځي او جرأت مو زیاتیږي. دا جمله زه له خپل ځان سره مینه لرم دومره قوي او مثبته ده چې له ځنډ پرته ستاسو د نیمه هوښیار ذهن په واسطه د یو حکم په توګه منل کیږي. دا جمله ستاسو د افکارو، احساساتو او لیدلوري په بیړه تر اغېزو لاندې راولي. ستاسو ژبه ډېر ژر پرمختګ کوي او څرګندې خبرې کوئ. ستاسو څېره مثبت او خوشحاله کیږي. ستاسو غږ قوي او ډاډمن کیږي. د خپل ځان په اړه ښه احساس پیدا کوئ او په پایله کې له خپلو شاوخوا خلکو سره مینه ناک او صمیمي کیږئ. خپل بنسټیز منطق وڅېړئ. د هغه پیښو او اشخاصو په اړه ستاسو زیاتره افکار او غبرګونونه چې ستاسو په ژوند کې وجود لري د بنسټیزو منطقونو په واسطه ټاکل کیږي. دا هماغه نظریې، باورونه، عقاید او پایلې دي چې د هغه اطلاعاتو او تجربو په واسطه مو هغه ته لاسرسی موندلی دی چې د ماشومتوب له دورانه څخه مو د هغه په ترلاسه کولو پیل کړی دی. هغه نه یوازې د خپل ځان په اړه ستاسو درک، بلکې ستاسو د ژوند فلسفه هم تشکیلوي. هر څومره چې د خپلو بنسټیزو منطقونو په اړه انعطاف منونکي واوسئ، هغوی ستاسو د لا زیاتې کړنې، ویناوې او احساسات کنټرول او وړاندوینه کوي. که چېرته په خپل ځان ایمان ولرئ چې د یوه حیرانوونکي ژوند لپاره یو فوق العاده ښه، د وړتیا او ځواک درلودونکی، صمیمي او مشهور، روغ او له انرژۍ ډک، ځیرک او نوښتګر او مقتدر شخص یاست، په دې صورت به بنسټیز منطقونه تاسو د موخو د ټاکلو، زیار ایستلو، شخصي پرمختګ او پراختیا له نورو سره د ښه رفتار درلودو، له بدې ورځې څخه د خلاصون او بالاخره د بریالیتوب په لور راهنمایي کړي. هغه پیښې چې په ژوند کې په تاسو باندې راځي مهمې نه دي. دغه پیښو په اړه ستاسو غبرګون مهم دی. دا مهمه نه ده چې له کومه ځایه راغلي یاست. یوازې هغه څه چې په رښتیا هم مهم دي دا دي چې چیرته ځئ او چیرته ځئ یوازې ستاسو د تصور په قوه پورې محدودیت لري او دا چې ستاسو د تصور ځواک نامحدود دی. په دې توګه ستاسو راتلونکی هم نامحدود دی. دا هغه بنسټیز منطق او باورونه دي چې د داخلي استعداد د څرګندولو لپاره هغه ته اړتیا لرئ. افسانې یوې خواته کړئ. په تاسف سره ځینې افسانې وجود لري چې موږ له لویوالي وروسته هغه منو او په دې باور یو چې هغوی کولی شي بریالیتوب، خوښۍ او په راتلونکي ژوند کې د لویو کارونو ترسره کولو ته د رسېدلو لپاره زموږ هیلې په خطر کې واچوي. اجازه راکړئ چې د خپل ځان د هر یو محدود کوونکي باور ته لنډه کتنه وکړو. لومړنی او تر ټولو بد یې د دې احساس په واسطه بیانېږي چې زه په بشپړه توګه ښه نه یم. دا بنسټیزه منطق دی چې د سپکاوي او بې کفایتۍ احساس لامل کیږي. موږ دا فکر کوو چې نور خلک له موږ څخه غوره دي، یوازې په دې دلیل چې په هغه شیبه کې د هغوی کړنې له موږ څخه غوره دي. موږ دا احساس کوو چې هغوی
باید له موږ څخه ارزښتمن واوسي. په دې توګه موږ باید له هغوی څخه کم ارزښته واوسو. دغه د بې ارزښت والي احساس په ژورو توګه زموږ دننه نفوذ کوي او د دې لامل کېږي چې خپله موږ خپل ځان ته ارزښت ورنه کړو. د دې پر ځای چې نوې موخې ته په رسېدلو کې ماتې وخورو، غوره به دا وي چې له هماغه پایله څخه د خپل ځان لپاره هغه موخه ونه ټاکو. سم بنسټیز منطق چې باید د رشد او پرمختګ یا ایمان او ګمان لپاره یې ولرئ دا دی چې تاسو نه یوازې ښه یاست، بلکې پر هر هغه برخه کې د ښه کېدلو پیاوړتیا لرئ چې ستاسو لپاره مهمه واوسي. تاسو د دې لپاره چې وکولی شئ له دې غوره شخص واوسئ چې تر اوسه پورې یاست. له دې څخه غوره کارونه ترسره کړئ چې تر اوسه مو ترسره کړي دي، او له دې څخه غوره څیزونه ولرئ چې تر اوسه مو درلودل. نامحدوده وړتیا لرئ، هماغه ډول له څرنګه چې ویلیام شکسپیر د طوفان په ننداره کې ویلي دي: تیر وخت په واقعیت کې یو سریزه ده. هر څه مو چې پخوا تر سره کړي دي هغه څه ته یو نغوته ده چې کولی شئ په راتلونکي کې ترسره کړئ. له خپله ځانه سره په مثبت ډول خبرې وکړئ. په قاموس کې تر ټولو پیاوړې کلمې هغه کلمې دي چې له خپله ځانه سره یې ووایئ او په هغه باندې باور لرئ. له خپله ځانه سره خبرې کول او داخلي خبرې اترې ستاسو 95 سلنه هیجانونه ټاکي. کله چې له خپله ځانه سره خبرې کوئ، ستاسو نیمه هوښیار ذهن دغه کلمې د یو حکم یا فرمان په توګه مني. وروسته هغه رفتارونه د دې کلماتو له مطابقو بیلګو سره د برابرښت لپاره د خپل ځان په اړه ستاسو درک او ستاسو بدني ژبه په هغه کلماتو باندې تعدیل کوي. له اوس څخه وروسته یوازې د هغه څه په اړه له خپل ځان سره خبرې وکړئ چې غواړئ واوسئ، او هغه څه چې غواړئ ترسره کړئ. د خپل ځان په اړه د هر هغه څه له ویلو څخه ډډه وکړئ چې په رښتیا نه غواړئ حقیقت ولري. د زه کولی شم هغه کار ترسره کړم په شان مثبتې او غښتلې جملې له خپل ځان سره په کراتو تکرار کړئ. له هرې مهمې پیښې څخه مخکې دا جملې په کراتو تکرار کړئ. د دې په شان چې ستاسو موخه په رښتیا هم هماغه ده. زه له خپل ځان سره مینه لرم. ووایئ: زه تر ټولو غوره یم. زه تر ټولو غوره یم. او همدارنګه زه تر ټولو غوره یم. وروسته پیاوړی او ټینګ ودرېږئ او په خپله څېره باندې د نفس له باوره ډکه مسکا خوره کړئ، او هر هغه کار چې د هغه د ترسره کولو توان لرئ په نفس د باور پر بنسټ هغه په خپله څېره کې انځور کړئ، او هر هغه کار په غوره توګه ترسره کړئ چې د هغه د ترسره کولو توان لرئ. ډېر ژر به هغه ستاسو عادت وګرځي. تاسو د تر ټولو غوره وړ یاست. د پخوانیو ناوړه نیوکو په پایله کې خلک نورې افسانې یا خپل محدود کوونکي باورونه مني. هغه افسانې دا دي چې دوی په رښتیا هم دا باور نه لري چې د بریالیتوب وړ دي. د وړتیا نه درلودلو دغه ژور او داخلي احساس د هغه کسانو په منځ کې ډېر دود دی چې له ډېرو کمو امکاناتو یې ژوند پیل کړی دی، یا د هغه کسانو په منځ کې چې په داسې کورنیو کې پیدا شوي دي چې پیسې یې له نه درلودي. همدارنګه هغه کسان چې په موږ کې د دې احساس د رامنځته کولو لامل شوي دي چې د ځوانۍ په دوران کې موږ ته ویلي دي چې غربت له ځانه سره نیکۍ لري، خو بډاینه له ځانه سره ګناه لري. که چېرته تاسو په هر دلیل له دې احساس سره لوی شئ چې د ښو څیزونو وړ نه یاست او په خپلو کارونو کې هم بریالیتوب ته لاسرسی مومئ، په قوي اټکل سره د یوه مکار شخص سنډروم تجربه کړی دی. دا احساس به وکړئ چې کوم ځای مو لاسته راوړی دی. د هغه په لاسته راوړلو کې یو مکار شخص یاست او ډېر ژر به ټول تاسو وپېژنئ. دې ته له پاملرنې پرته چې بریالیتوب ته د رسېدلو لپاره مو څومره هڅې کړي دي، له دې څخه دا یې مې ویره چې ډېر ژر به هغه بریالیتوب له تاسو څخه واخلي
او ستاسو ژوند به واخلي. که چېرته داسې احساس وکړئ چې یو مکار شخص یاست، تر ډیره به په دې خاطر چې له نورو څخه زیات بریالیتوب ته لاسرسی مومئ د ګناه احساس وکړئ. د ګناه له دې احساس څخه د تېښتې لپاره زیاتره خلک خپل ځان د خپلې خرابۍ په حال کې ویني. هغوی له اندازې زیات الکولي څښاک څښي، مخدره توکي کاروي، د خپلو کورنیو په اړه بې پروا کیږي، داسې رفتارونه ترسره کوي چې وړاندوینه یې نه کیږي، زیات لګښتونه کوي او غیر عقلانه پانګونې کوي. هغوی د خپل ځان دننه په شدیده توګه دا احساس کوي چې د بریالیتوب وړ نه دي، په پایله کې به هغه بریالیتوبونه ډیره اسانۍ سره له لاسه ورکړي چې لاسته یې راوړي وو. خپل ځان د نورو خدمت کولو ته وقف کړئ. رښتیا دا دی چې تاسو د هر هغه څه وړتیا لرئ چې د یوې ښې دندې تولید یا د محصولاتو د ویش یا د خدمتونو د وړاندې کولو له لارې یې لاسته راوړئ، تر څو خپل او د نورو ژوند ته غوره ورکړئ. د سوداګرۍ په نننۍ نړۍ کې ټولې معاملې اختیاري دي. خلک هغه وخت یو څه پیري چې دا احساس وکړي چې د هغو توکو په اخیستلو سره به د ژوند کولو غوره شرایط ولري. په دې توګه تاسو کولی شئ یوازې د هغه خدمتونو په وړاندې کولو سره بریالیتوب ته ورسیږئ چې خلک غواړي په هغه سره خپل ژوند ته غوره ورکړي. هر څومره زیات چې خلکو ته خدمت وکړئ، په همغه اندازه به پیسې او وړتیاوې لاسته راوړئ. هغه خلک چې زموږ په ټولنه کې په غوره توګه کار کوي، له یو کم شمېر پرته هغوی دي چې خلکو ته له نورو څخه غوره خدمت کوي. له کار کولو څخه ستاسو اصلي موخه باید خلکو ته زیات او غوره خدمتونه ووسي. په دې صورت کې بیا چې هر ډالر لاسته راوړئ د هغه وړ یاست. د ابراهام لینکولن په وینا غریبانو ته د مرستې لپاره تر ټولو غوره لاره دا نه ده چې یو له هغوی څخه ووسي. زموږ په ټولنه کې هر څومره چې له مالی پلوه بریالی ووسئ، باید په همغه اندازه مالیات هم ورکړئ. دغه مالیات له ښوونځیو، روغتونونو، واټونو، اسودګۍ، طب او نظامي لګښتونو سره مرسته کوي چې زموږ ټولنه هغه ته اړتیا لري. تاسو ښایي په خپل مالی بریالیتوب ویاړ وکړئ یا د زیاتو پیسو په لاسته راوړلو سره له خلکو سره زیاته مرسته وکړئ. له خلکو سره په مرسته کولو کې په واقعیت کې له خپل ځان سره مرسته کوئ. دا جملې تکرار کړئ: زه د هر هغه فن وړ یم چې نورو خلکو ته یې د هغه محصولاتو او خدمتونو د وړاندې کولو له لارې لاسته راوړم چې د دوی د ژوند لپاره اړین دي. زه په خپل بریالیتوب ویاړم. تاسو ډیر ښه انسان یاست. تاسو په بشپړه توګه یو ښه انسان یاست. تاسو وړ او مینه‌ناک، ریښتیني او زیار ایستونکي یاست او له نورو سره په ادب او تواضع او درناوي رفتار کوئ. تاسو خپل ژوند، خپلې کورنۍ، دوستانو او هغه شرکت ته وقف کوئ چې په هغه کې په کار بوخت یاست. تاسو پیاوړی، مسؤل، باهوشه او تجربه کار شخص یاست. نه یوازې د خپلو خپلوانو لپاره بلکې د ټولنې د ټولو خلکو لپاره مهم یاست. تاسو د یوې ځانګړې موخې لپاره پیدا شوي یاست او مهم برخلیک ستاسو په تمه دی. تاسو له هره پلوه دروند شخص یاست. تیر پاراګراف تاسو د شخصیت رښتینی بیانونکی دی. هغه ښایي ستاسو په اړه سلسله صدق وکړي، خو په ډیر ښه ډول دا توضیح ورکوي چې ستاسو داخل څه ډول دی او د ژوند په اړه ستاسو نظر څه شی دی. کله چې له قاعده او شرط پرته دا ومنئ چې یو ارزښتمن شخص یاست، هغه به په خپلو کړو وړو کې ښکاره کړئ. هغه به په کراتو ستاسو لپاره په حقیقي بڼه رامنځته شي. ایډیالونه به مو د واقعیت په بڼه رامنځته شي. له ځان سره ووایئ: زه له خپل ځان سره مینه لرم او له خپل ژوند سره مینه لرم. زه له هر پلوه په بشپړه توګه یو وړ شخص یم او که په هر کار لاس پورې کړم، هغه به په ښه توګه سره ترسره کړم. د ذهني سافټویر پلورنځی